اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به د یو تابعي عدد مربع او د یو عدد مربع جذر وپېژنئ. کله چې یو عدد په خپل ځان کې دوه ځلې ضرب شوی وي نو کولی شو هغه د دوه په توان یا د مربع په توان سره ولیکو. مثلا 8 په خپل ځان کې دوه ځلې ضرب شوي نو د دوه په توان سره یې لیکلی شو. 2 په خپل ځان کې دوه ځلې ضرب شوي د دوه په توان سره یې لیکلی شو. بل یو عدد له دوو مساوي ضربي اجزاو څخه یو جز ته د دغې عدد مربع جذر وایي. دې لپاره په یاد ولرئ چې دغه علامه چې تاسو یې وینئ دا په خپله د مربع جذر علامه ده، یعنې هغه جذر چې درجه ونه لري درجه به یې هر وخت لپاره 2 یا مربع وي، او هغه جذرونه چې له 2 څخه لوړه درجه لري هغې لپاره درجه باید مشخصه وي. نو که موږ د څو اعدادو د مربع جذر ټاکلو خبره کوو نو د هغې لپاره دغه مثالونه په پام کې نیسو. 25 د مربع جذر لاندې دغه موږ لیکلی شو د دوو مساوي ضربي اجزاو په شکل 15 ضرب 15 او دغسې هم لیکلی شو چې 15 په توان دی 2، ځکه دا خبره موږ دلته کړې وه. نو په دغه ځای کې لکه مخکې مې یادونه وکړه چې هغه جذر چې درجه ونه لري درجه یې 2 ده، نو دلته د عدد درجه د جذر د درجې سره رفع کېږي یا ساده کېږي او په خپله 15 پاتې کېږي. نو د دغه مفهوم داسې ویلی شو چې د 25 مربع جذر 15 دی. همدغسې 40 د دوو مساوي ضربي اجزاو په شکل یې لیکلی شو. 8 مربع د عدد درجه د جذر د درجې سره ختم او 8 پاتې کېږي. مفهوم بیا وایم 8 د 40 مربع جذر دی. دوه خبرې نوره هم په یاد ولرئ. یادونه د یو عدد دویم جذر په خپله یو دی، یعنې یو په خپله یو، یعنې که د دغه مربع جذر ونیسو په خپله هماغه یو دی، کوم فرق نه لري، ځکه چې یو مساوي دی د یو مربع سره. که موږ دواړو خواو ته مربع جذر ور اضافه کړو نو بیا هم کوم فرق نه لري. اوس د دغې حاصل لکه څه ډول چې دلته د جذر درجه 2 ده موږ دا ورسره رفع کولی شو، دا چې ساده کولی شو دا له منځه وړو، نو دلته په خپله څو پاتې شو؟ یو. نو ځکه معلومه شوه چې د یو مربع جذر په خپله څه دی؟ یو دی. بله خبره د هر عدد مجذور د عدد دویم توان دی. د دغه مقصد دا دی که بیرته د یوه جذر عمومي عدد لاسته راوړل غواړو، هغه عدد چې د جذر حاصل دی هغه که دوه چنده کړو بیرته څه شی لاسته راځي؟ مجذور لاسته راځي. مقصد څه دی؟ د دغه مفهوم په مثال کې تاسو په ډېره اسانۍ زده کولی شئ. مثال د 4 مربع جذر 2 دی، نو ویلی شم چې د 2 مجذور 4 دی او د 14 مربع جذر 4 دی، ویلی شم چې د 4 مجذور 14 دی. ځکه چې د هر عدد مجذور د عدد دویم توان دی، یعنې کله چې موږ مجذور عدد لاسته راوړو د جذر حاصل عدد مثال 2 هغه به په کوم توان سره ښایو؟ په دویم توان سره. کله چې 2 په توان د 2 شي نو بیرته د مجذور عدد لاسته راتلی شي. دا د مربع جذر مفهوم په هندسي شکل کې هم تاسو ښه زده کولی شئ. فرض کړئ تاسو ته وویل شي چې د یوې مربع مساحت 25 مربع دی، تاسو د دغې مربع هره زوله وټاکئ، نو ډېر په اسانۍ کولی شئ دغه 25 مربع د جذر لاندې ونیسئ. دغه بڼه کړم، دا در سره یاداشت لرئ، ډېر مهم شی دی. نو که غواړو چې د مربع یوه زوله وټاکو چې څومره اوږدوالی لري 25 متر مربع د مربع جذر لاندې نیسو.
پنځه داسې لیکلی شو 5 مربع متر مربع په خپله لیکو. په یاد ولرئ که د عدد درجه د جذر سره له منځه وړو فقط عدد له جذر بهر کیږي نه متر. نو د دواړو لپاره به درجه ځان ځان ته اختصاروو. مثال د 5 لپاره د متر لپاره څه شی پاتې شول 15 متر. نو معلومه شوه چې د مربع هره زوله څو متر ده 15 متره. ګرانو زده کوونکو درس مو په همدغه ځای بستی. بیا چې له یوه نوي درس سره درېږم بیا له پامان.